الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. مخکې آیت مبارکه کې فرمایل چې تاسو د سود د معاملې نه منع شئ او ستاسو چې کم سرمایه ده اصل قرض دا به تاسو ته درکولی کیږي. دې آیت کې د قرضداري متعلق هغه یو دوه آداب ذکر کوي. فرمای وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ کچری دا قرضدار تنگی والا یعنی غربت تے پی حالات کمزوری دی فنظرتن نو تاسو مهلت ورکی دویتا الى میسرتن دا اسانی پوری چې دوی سره گنجائش پیدا شي حالات درست شي نو تاسو داغی پوری دوی له مهلت ورکی. نو دی کې د قرضداري سره د نرمۍ کولو هغه ذکر وکړلو. وان تصدقوا او کچری تاسو صدقه کوي خیرون دا غوره دی لکم ستاسو دپاره یعنی کما قرضه چې ستا په یو کس باندې ده او ته اینی چې دی د حالات کمزوری دی گنجائش وسره نشته دی نو ته دغه قرضه چې ده هغه ته صدقه کی یعنی معافی کی وته. نو فرمای دا ستاسو دپاره ډیره غوره ده که تو صدقه کې نو ګویا چې دا د هغې ښه مصرف دی چې یو کس باندې ستا قرض دی او د هغه حالات کمزوري دي نو ته هغه ته دغه مال د قرض معاف کړي. فرمای دا ستاسو دپاره ډېر غوره دی. ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ. د دې آیت مبارکه نه معلومه شوله چې قرض معاف کول دا خود به خود صدقه ده. واتقوا ویریږئ یوما د هغه ورځې نه ترجعون چې تاسو به پیش کولی شئ ګرځولی به شئ تاسو فيه په هغې کې الی الله الله تعالی ته. دې کې زجر دی زورنه ده د سود د معاملې نه د توبه نه کوونکو دپاره. نو فرمای چې تاسو د هغه ورځ نه ویریږئ په کومه ورځ چې به تاسو الله تعالی ته پیش کولی کیږئ او ځان د سود د معاملې نه منع کوئ. ثم توفى كل نفس ما کسبت نو بیا به پوره ورکولی کیږي هر کس ته ما هغه بدله کسبت چې دا عمل کړی دی د چې څنګه عمل کړی دی د هغه عمل مطابق بدله به درته ورکولی کیږي. که د ښه عمل کړی دی نو ښه بدله به میلاویږي او که بد عمل کړی دی بد بدله به میلاویږي. وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی
د دوی نه به کمې نه کولی کېږي. که نیک عملي نو هغه خو الله تعالی یو په لس چونده باندې بدلی، او که بد عملي نو هغه سر په سر باندې حسابیږي، چې څومره بدی کړي د هغه امر حسابیږي. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ کچری وي خاوند تنګۍ قرضدار فنظرة نو مهلت ورکولی الی میسرة د فراخی پوری، وان تصدقوا او کچری تاسو صدقه کوي خیر غرد لکم ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ. واتقوا ویریږئ یوما د هغه ورځ نه ترجعون چې ګرځولی به شئ تاسو فيه پدې کې الی الله الله تعالی ته، ثم توفا نو بیا به پوره پوره ورکړلی شي کل نفس هر نفس تما هغه بدله کسبت چې ده ګټلې ده، وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.